کتونکو ز سید واسق بالله ما امانالله ناصر صاحب دی چې صد تعارف محتاج نه دی خو د پرایډ اف پرفارمنس مبارکباد وته وایو زمونږ د چلتن ټاک انټرویو وشوه د سر یو ډیر خسته نظم دی او زه غواړم چې دا نظم چې د ناراضي چې دا مونږه او تاسو ټول په یو ځای باندې وګورو او واورو ما سره اوسئ. جی سر. نو اصل کې خو از ما سره په زرهاو شعرونه دي مګر واسق جان دغه از ما څخه فرمایش وکي و اداره تواور والا کې دا په سوشل میډیا باندې ډیر چلیدل هم نه نو دا هغه پښتانه دي چې دا په پښتو کې پښتو کم انګریزي او اردو زیاته وایي نو یو پلار او زوی دی دا وخت د هغو دا شعر دی وای سهار did you well what is the time my son او سنی ورته ویل زما واچ دی د ماما سره and she's په کچن ولاړم په باتروم کې په ډیر لوی پرابلم کې واټر هم بیخي هاټ وو لکه فایر چې وي په ډرم کې د نن ډیسکو ځوانانو کله پښتو ګډبډېشن او زما واچ دی د ماما سره and she's په کچن ډیډي سټډي ناول کړو ماما کوکینګ چاول کړو سینډویچ برګر ریډي شو نوکر واشنګ ټاول کړو اردو انګلیش جوړ کړی په پښتو کې پولوشن او سهاري ډیډ یو ویل واټ از د ټایم مای سن وای تیس نه دی پینتیس دی وای تیس نه دی پینتیس دی پټاو زما کمیس دی ګلاس پانی پلاو کا تاریخ نن 29 دی رامان بابا په قبر کې اخته دی په ټینشن رامان بابا چې دا پښتو واورېدل په ټینشن اخته سو او بیلتون نشامامت شته دا د پخوا سندرغاړي بیلتون نشامامت شته ناشناس نخیال مامت شته ګلنار او زرڅانګ عبید نخان احمد شته خپل ساز یې دی هیر کړی خوشوي مایکل جیکسن او سهار یې دی ویل واټ از د ټایم مای سن ورک شوي غټ پټکیان دي ښه جګ نري ځوانان دي په تنګو پتلونو کې دا میل که فیمیلان دي ناصر برګران غواړي او ډیسکو کوي فیشن او سهار یې دی ویل واټ از د ټایم مای سن. ډیره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ.